ګراج د موټرو پارکینګ ته ویل کېږي. د رډۍ ښوونکي خپرونې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې د افغانستان په سویل ختیځ خوست ولایت کې د هوا په نوم یوې محلي راډیو د پښتو او انګلیسي ژبې درسونه پیل کړي او دا مهال یاد درسونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د هغوی په خبره ډیر اوریدونکي لري. تاسو څرګند یې ولیکله لاندې څنګ په څنګ دوه ټکي لري. د دغو راډیوي زده کړو غوڅ اکثریت زده کوونکي په کلیوالي سیمو کې نالوستې نجونې او میرمنې دي. د یادو راډیوي درسونو استادان وایي پیل کې فکر نه کوه چې دومره زده کوونکي به ولري، خو کله چې د زده کوونکو شمیر زیات شو په پښتو او انګلیسي سربیره خپل سیستم ته حساب هم ور اضافه کړ. دا چې په خوست کې د راډیوي ښوونکي په نوم دغه د زده کړو لړۍ یو نیم کال کېږي چې پیل شوې ده. په دې کې موږ د پښتو او د انګلیسي لومړی برخې پیل کړې وې، ابتدایي برخې مو پیل کړې وې. ما خپله شخصا د پښتو برخه له الف و با نه پیل کړې وه. په سر کې زموږ زده کوونکي څه نه څه کم وو، ولې تر نیمایي چاوښتو زده کوونکي مو تر زرګونو واوښتل او په دې کې د خوشبختۍ ځای دا و چې زموږ هغه وعده چې زده کوونکو سره مو کړې وه چې موږ دغه زده کړې تاسو تر کوره در رسوو او هماغه شان وشول. موږ زده کړې تر کوره ور ورسولې. په اونۍ کې موږ 6 ورځې درس لرو او د جمعې په ورځ موږ د ارزیابۍ خپرونه لرو او زده کوونکي موږ پکې ازمایو او د دوی هغه زده کړې څارو چې د راډیو ښوونکي او د راډیو له زده کړې څومره څه لاسته راوړي دي. په ټوله کې دوی د راډیو له لارې زده کړې ډېرې ښې بولي او ډېر څه زده کړي دي. انشاءالله په راتلونکي کې موږ غواړو دغه پروګرام لا هم پراخه کړو او د دې درسي کتابونو لکه د ریاضي، پښتو او د انګلیسي کتابونو ترڅنګ نور د ساینسي مضامینو کتابونه هم په پلان کې لرو تر څو د راډیو ښوونکي په اډانه کې شامل کړو او د دې لارې تدریس کړو. د راډیوي درسونو ته کتابونه هم په خپله ښوونکي لیکي او په 3 میاشتو کې یو سمستر پای ته رسوي. دا مهال د یادو راډیوي درسونو د 6مې برخې کتابونه تدریسیږي او استادان یې زیاتوي د خپلو زده کوونکو سویو ته په پام د راتلونکي سمستر کتابونه لیکي. د هوا راډیو رئیس وایي د زده کوونکو د شمیر زیاتوالی دې ته اړ کړي چې د همدغه درسونو لپاره د هوا تعلیمي په نوم یوه نوې ښوونیزه راډیو جوړه کړي. د نن نه پوره یو نیم کال مخکې هوا راډیو ادارې وپتېله چې د راډیوي ښوونکي تر عنوان لاندې یو برنامه په لاره واچوي چې په لومړیو کې زموږ مضامین چې ابتدایي وي، ابتدایي انګلیسي او ورسره په څنګ کې ابتدایي پښتو وه. په هغه وخت کې زموږ شاګردان دومره زیات نه وو، خو اوس به وایي خوشبختانه د ورځې نه تر بلې زموږ شاګردان اضافه کېږي او علاقه ښیي چې د پروګرام سره یو ځای شي. او موږ هم په دې برخه کې ورته د خوست نه پکتیا ته لاړو، پکتیا نه هغه لوی مشرقي ته لاړو او اوس په دې څو لنډو ورځو کې به موږ دوی دپاره یو نوی زیری ولرو چې هغه د هوا راډیو ترڅنګ د هوا تعلیمي راډیو په نوم باندې به موږ د دوی دپاره یو نوي جلا راډیو د زده کړو لپاره فعاله کړو. نسیمه او 3 خویندې د خوست په یوه کلیوالي سیمه کې د راډیوي ښوونکي درسونه تعقیبوي. د دوی په خبره پخوا مطلق بې سواده وي، خو اوس یې ډېر څه زده کړي. نړیوالې هغه نه مې دا هیله ده چې د موږ هغه سره کومک وکړي راډیو سره چې د موږ د نورې جلکۍ څه دي چې دې ته هم درس د غرنیزو سیمو سره د جلکۍ څه دي دې سره چې درس هم هر چې ورسوي لکه موږ ته چې ورسېدل. موږ د هوا راډیو نه دغه درسونه تعقیبوو، پښتو، ریاضي، انګلیسي. زه یم او 3 مې خویندې دي. موږ مخکې په هېڅ شی نه پوهېدو او درس مې نه ویلی. اوس مو د هوا راډیو نه ډېر څه زده کړل. یو نیم کال کې که دا زده کړې نوره هم پراخه شي، یعنې ډېرې شي، موږ به ډېر څه ترېنه زده کړو. د راډیوي ښوونکي د خپرونې له لارې اونۍ کې 6 ورځې درس ویل کېږي او یوه ورځ د زده کوونکو د ارزیابۍ لپاره خپرونې ځانګړې کېږي. په خوست کې د دغه پروګرام له کامیابېدو وروسته د هوا راډیو ادارې یاد درسونه له تېرو څو میاشتو راهیسې په پکتیا او ننګرهار کې هم پیل کړي چې هلته هم ګڼ شمېر زده کوونکي لري. د نړیوالو پر فشارونو سربیره طالبانو تر اوسه په ځانګړې توګه تر 6م ټولګي پورته د نجونو د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو
د افغانستان نجونې په آنلاین بڼه او همدارنګه له نورو بېلابېلو طریقو د دغه بندیز پر وړاندې مبارزه کوي. د هر انځور لاندې